پنځه کارونه ستا شخصیت د خاورو سره خاوري کوي. بیا به دې په کلي کور کې نه څوک عزت کوي، نه به څوک اعتبار در باندې کوي او نه به څوک په درنه سترګه درته ګوري. که ته چیرې غواړې چې داسې بې عزته ژوند ولرې نو دا پنځه کارونه حتما کوه. اول کار درواغ ویل. که ته چیرې یو وار درواغ ووایه خلک بیا ستا په خبر باندې باور نه کوي. او که چیرې د یو چا درواغ ویل عادت جوړ سوي وي، یعنی هر ځای درواغ وایي، په هر مجلس کې درواغ وایي، د داسې کس سره څوک ملګرتیا نه کوي، خلک یې تنها پرېږدي او په کلي کور کې د ده شخصیت بې ارزښته کیږي. دوهم غیبت کول. غیبت نه یوازې د اسلام د نظره یو حرام عمل دی بلکې ټولنیز ضرر هم لري چې بیا څوک په تا باندې باور نه کوي. مثلا تا ماته د احمد غیبت وکړي، احمد پسې دې بد وویل، نو ماته دا معلومه سول چې تا نن ماته د احمد غیبت وکړي، سبا زما غیبت بل چاته کوي، نو نه زه ستا سره بیا ملګرتیا کوم نه مجلس در سره کوم. نو په دې کار سره تا خپل شخصیت د لاسه ورکوي. دریم کار کبر او غرور کول. غرور انسان داسې ښکاره کوي لکه دی چې د نورو انسانانو څخه بهتری او دا حالات نور انسانان ځوروي. نو ځکه هیڅ کله د مغرور انسان سره څوک اړیکه نه ساتي. کم انسان چې غرور کوي الله تعالی هم لعنت ور باندې وایي، د الله پاک پیغمبر هم لعنت ور باندې وایي، او په کلي کور کې د مغرور انسان څخه خلک نفرت کوي. څلورم کار چې ستاسو شخصیت د خاورو سره خاوري کوي هغه وعده ماتول دي. کله چې یو څوک د یو چا سره وعده وکړي او بیا خپل په وعده باندې عمل ونه کړي، په دې سره دا کس خپل باور د لاسه ورکوي. مثلا ته یو دکاندار ته ورغلی او ورته ودې ویل چې ماته سودا راکړه، پلانکۍ ورځ باندې ستا پیسې راوړم، خو تا خپل په وعده باندې عمل ونه کوي، نو بیا به دا دکاندار تا ته سودا درکړي، هیڅ کله به بیا سودا درنه کړي، ځکه چې تا خپل اعتبار د لاسه ورکوي او په دې سره تا خپل شخصیت هم د لاسه ورکوي. پنځم بد ملګري. ملګري د انسان په ژوند باندې ډیر اثر لري. که چیرې یو څوک ښه ملګري ولري، دینداره ملګري ولري، دغسې کس ته په کلي کور کې خلک په درون نظر ګوري. او که څوک چیرې بد ملګري ولري، فاسد ملګري ولري، بې هدفه ملګري ولري، دغسې کس ته په کلي کور کې خلک په سپک نظر ګوري. خلک ستا شخصیت ستا د ملګرو څخه معلوموي. نو که غواړې چې ښه شخصیت ولرې نو باید ښه ملګري ځان ته انتخاب کړي. که غواړې چې ښه شخصیت ولرې نو د دې کارونو څخه ځان وساته. ښه شخصیت د دنیا او د آخرت د دواړو د کامیابۍ سبب دی.